هغه ډارونکي فلمونه چې پوره به یې ونه شئ کتلی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. ډیر داسې ډارونکي فلمونه شته چې موږ یې په لیدو ډارېږو، خو بیا هم د ساتیرۍ لپاره یې ګورو. دلته موږ د داسې فلمونو په اړه معلومات درکوو چې یو ځل یې وګورئ دوباره به یې د لیدو جرأت ونه کړئ، او هغه دوستان چې د زړه تکلیف لري باید دا فلمونه ونه ګوري. اول مارټایرز په پښتو کې د شهیدانو په معنا ده. په دې فلم کې داسې شکنجې او ظلمونه موجود دي چې لیدل خو یې لا څه چې اورېدلي به مو هم نه وي. د دې فلم لیدل به تاسو ته ډیر دردناک تمام شي. دوهم میګن از میسنګ، میګن ورکه شوې ده. په دې فلم کې دوه ملګري چې یو میګن او بله ایمي نومیږي د یو بل نږدې ملګري دي او یو بل ته خپل ټول رازونه وایي. د هلکانو سره په انټرنیټ چټ کوي، خو وروسته دواړه ناڅاپه ورکېږي. دا فلم هم ډیر وحشتناکه ده چې یو ځل لیدل به هم تاسو ته سخت وي، او د دې فلم صحنې به مو تر ډیره وخته په ذهن کې پاتې وي. دریم د میسټ. د میسټ فلم اخرنۍ صحنې ډیرې وحشتناکې دي چې لیدل یې لوی زړه غواړي. په دې فلم کې یو کورنۍ د مرګ د خطر سره مخ وي چې د هغې کورنۍ مشر د هغوی د بچ کولو کوشش کوي، خو هر ځل ناکامیږي. څلورم I spit on your grave. په پښتو کې معنا ده په قبر د لاړې وټوکم. په دې فلم کې په یو پیغله 5 نفره جنسي تیری کیږي او په ځنګل کې پرېږدي چې وروسته هغه د انتقام اخیستو فیصله کوي. په انتقام اخیستو کې ډیره وحشي وي، هر یو په جلا جلا توګه وژني او یو له بله ډارونکې صحنې لري. پنځم انویټیشن یا دعوت. په دې فلم کې یو ډله دوستان په یو کور کې دعوت کیږي، وروسته داسې وحشیانه عمل شروع کیږي چې تصور یې نه کیږي. دا فلم په تنهایی کې مه ګورئ. شپږم کابن فیور. په دې فلم کې یو ډله ملګري ځنګل ته په چکر ځي. په ځنګل کې د یو وحشي انسان سره مخ کیږي او بیا داسې ویروس اخته کیږي چې د هغوی غوښې خوري او د هغوی غوښې د هډوکو جلا کیږي. دا یو ډیر دردناک او ډارونکی فلم دی. دې فلم ډیر زړور خلک ډار کړي. اووم د سکارمنټ. دا فلم مذهبي فرقو په اړه دی. په دې فلم کې ځان وژنه، ظلم او وحشت ډیر زیات ده. په دې فلم کې خلک مجبور کیږي چې مذهبي ځایونو کې ځان وژنه وکړي. تاسو د دغه فلمونو څخه تر اوسه پورې کوم فلم کتلی؟ آیا له دې نه بغیر تاسو کوم ډارونکی فلم کتلی که نه؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.